جمیل اماده سلامونه درنو لیدونکو میخیل صاحب دلته ملګري چمتو شوي دي نو خپرونه روانه ده. سلامونه جوړ په خیر د سټو کنډو په لوړه څوکه باندې د ذاکر الله میخیل، حفیظ ساحل، حمید امین، عارف زیار، خالد جان دی تخلص نه لري دی یوازې جان ده، بشیر دریز، حکمران روحیلي چې هغه هم لږ شیبه مخکې لوړ شو، او جمیل پښتون چې تخنیک برخه کې موږ سره همکاري کوي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو، هیلهمند یو چې ټول به روغ جوړ وئ. ټپه ده چې ما نه یم لرې کړله په لوړو غرو د خدای نظر دی، مننه ټاپکۍ نه دی دا واخله صاحبه. په لوړو غرو د خدای نظر دی، په سر یې واورې وروي په بیخ ګلونه. نصیبه څه کانې دې وکړې، نصیبه څه کانې دې وکړې، نصیب د چا دی او څه خیل وه عارفه وایه ادبیاتو والا او تاسو خدای کیسې کوئ که نه. میخیل صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغللې. نه نصیب د چا وم، نصیب د چا وې غېږه چا ته ورکومه داسې چې ټپه وه. میخیل صاحب ستړی مه شئ، لکه چې ښه ستړی شولې. دا څوک چې موټر چلوي موږ خو دلته لږ په هغه باغ کې هم ځاځي میدان کې هم دې لږ صفت وکړئ تا نو ښه به ستړی وی. نو موټر کې خو ستړیا وي، خو ستړیا بیا چکر کې دومره لکه دغه د باد مخه ونیسئ مایک لپاره لږ داسې، ولې نه؟ ځکه چې بیا ډېر شراس کوي غږ به دې بیا به د زویمه ډېرې تشریفاتي کیسه راشي. نه نه صحیح ده صحیح ده، داسې به یې کومه. بس اوس ادبیاتو والا خو بیا ښه ده، ادبیاتو والا کارونه کوي، ادبیاتو والا ښه ده، لږ فکر یې کېږي. میخیل صاحب څنګه یې؟ شکر دی تاسو ښه تېرېږي، سفر دې په خیر و؟ فضل دی رب بس روان یو له خیره وطن خواته والا دې بس بیرته برګشته او ډېر خوندور چکر و. خوست، میدان ځاځي، ګردیز، پکتیا او په لاره کې لوګر د ټولو ننداره مو کړله او خوندونه مو واخیستل، سیمې مو کتلې، وطن حالات هم پکې بررسي شول چې سرحدونو کې څه مسایل دي، څه ستونزې دي. نو موږ لپاره هم تفریح شوله، هم چکر شو او په خوا کې ډېر څه مو لیدل د زده کړې لپاره او ډېر څه ته باید کار وشي او ډېر خوندور چکر و، ملګرو سره هم ساعت تېر شو. نو د موټر ستړیا داسې ستړیا نه ده، هغه بېرته رفع کېږي. انځورونه هم ډېر واخیستل شول او خلکو سره هم وکتل، یارانو دوستانو سره. اوس نو څټو کنډو کې یاستو، ډېره ښکلاوې دي او صرف دونه ده چې کار نه ده شوی او کار باید وشي په هر اړخ کې. نو وطن کې دغه بدبختیان هم شته ده چې وروره امنیت، خدای د امنیت او سوله راولي او یو څه حکومت هم کار کړی ده، لکه سړک یې جوړ کړی ده. دا ډېر د خلکو لپاره، د سیمې لپاره ده، ډېر سهولت ده. او په خوا کې هغه تاجران چې وروره سرمایه ګزاري دلته باید وکړي، دغه باید پام کې ونیسي. خلکو ته دا لازمه ده چې مثلا په غرونو کې نښتر کېږدي، هم د شینوالي لپاره، هم کولی شي دوی په آینده کې له دې نه استفاده وکړي او نور د افغانستان کې خدای امن راولي، سوله دې راولي. وایي چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، د خوستیانو په اصطلاح باندې له خوست راغلی یو که نه، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. ما ته کشمیر دی د پکتیا د لوړ لوړ غرونه، دوی خو دا طرز دا شوي که نه، خو له کشمیر نه زموږ وطن ډېر ښکلی ده، باور وکړئ. دوی خو هسې په نوم باندې هغه ټپو کې نوم کړی ده. نورستان ته موږ تللي وو چې هلته هم خپرونه نه درلوده، ډېر ښه سفر هم و. دا وګوره پکتیا، یعنې دغه دا لیدونکي چې اوس دا سیمه ګوري، زه خو ډېر ښکته هم ناست یم او دا شا بګراونډ ډېر ښکلی ځای ده. بلکل همداسې ده. میخیل صاحب نورې کیسې به هم کوو، حفیظ څه ویل لري. دی دا اوس وینې، دا اوس خوبولی ده، ښه شپې خوبونه نه پوهېږم ده نه دې کړي او که موږ نه نن شپه هم دوی ته د خوب زمینه برابره کړله. فقط موږ تاسو 5-6 نفره چې عارف و، زه و ته و جمیل لور او استاد بزرگوار خو بیا بلکل. اوس به مهرباني وکړي حافظ جانه. مهرباني. سلامونه ملګرو. میخیل صاحب خو وروره زموږ بلبل ده، مهرباني. مننه کور مو. لمر هم ډېر تېز ده، تا ته سم که تیار نه شو ویایه. ولې وروره وایې که نه؟ ته خو مهرباني به څنګه و سفر نه دې خوند واخیسته، کیسې وکړه. او واقعیت جالب سفر اوس د خو نوم راغلی کله اولین وار مې
نو واقعیت خوند مو ترنه واخیسته، ښایسته منظرې، غرونه، شنه علاقه او بالخصوص د پاکستان او د افغانستان سرحد چې هغه ماته ډېر تاسو لږ لږ زړه نه ورکېده که نه ما جبري ورغستلی والا مونږ ویلې ښایي بل چېرته روان یو مونږ بارډر نه خبر چې ملنډه چې خبر وای بیا حتما تلو ځکه الله مړه وملید خوند یې وکړه بالکل او بل نورو مشرانو د خلکو سره مو وکتل واقعیت ښه سفر و او بس بېرته روان یو دا ده کابل په لور وطن په لور بالکل نه بس ژوند روان به وي له خیره دغسې به له ژونده خوند اخلو ژوند همدغه اړتیاوې دي باید رفع شي بل په افغانستان کې ډېر ژوند باندې باور هم والا که پکار وي بالخصوص په کابل کې سهار چې راجګ شي ماښام به دې کور ته یې تګ توقع ډېره کمه وي په دې خاطر ښه ده چې سړی موسمونو نه خوند واخلي هدفي وژنې کابل کې بیخي ډېرې دي او بس د دې باید مخنیوی وشي بس خدای دې وکړي چې زموږ راتلونکي نسلونه اوس خو روان یو که نه لس یا شل یا دېرش کاله وروسته که چېرې زموږ نسلونه دا ویډیوګانې کتلې هغوی په دې حال کې شتون ونه لري حافظ که قماندان وای کابل کې د هدفي وژنې بیا نه کېږي نه حافظ خو داسې ده چې بل چاته ملایانو غوندې ده ګوته نیسي ښه خپله توره نه کوي سړی نشي افغانان بس بالخصوص ټول همدا رقم سیاست لري بل چاته وایي ځان نه اصلاح کوي بالکل او چې له ځانه شروع نه شي په بل باندې شل کېږي واقعیت حمیده ستړی مه شي امین ته دی وایي چې زما ډېرې کیسې مې زده ښه او دوی دومره کیسې ملګرو ته او ټپې هم کېږدلې ویډیو لیدونکو ته په خیر راغلی مننه خیر لمر سره به څه کوو ښه نو که داسې تاو شي بیا به ښه راشي یاره زه به لږ داسې تاو شم تاسو سره که مخامخ نه یو او عینک مې خیل صاحب سوري ته سترګو کړي دي موږ یې دلته لمر یا خیل صاحب چې دا سټالي شیان دی ټولوي ډېر خطرناک رنګ عینک هم دي که نه او اوس زه پوهېږم چې تاسو سره څه خیر خبرې وکړم مهرباني ته اول یو ټپه شروع یوه ښه ټپه راته ووایه ټپې شیان خو د ما نه دي زده تا یوازې ټوکې زده زه ټوکې خو وکړه تا مې خیل خو ټوکو باچایان یې ټوکې مه والا که زده وي دلته دلته هېڅ هم نه راځي دا دغسې کیسې وکړه دلته دې چې زړه ته راځي ووایه دلته یو ډېر ښایسته ځای دی چې دلته ناست یو دا خو لیدونکي ویني خپله اضافي خبرې وکړه لږ تشریحات ورکړه تشریحات به داسې ورکړو چې دغه دلته ډېره یو جالبه ونه وي ده دلته یو لرګی ده دلته یوه تیږه ده تشریحات جالب دغه دی چې ملګري چکر ته ځي چې یو وایي چې زه نه ځم بل وایي چې زه نه ځم او په آخر کې بیا ټول لاړ ټول شي روان دي که نه دلته اوس دا سړی و باور وکړه داسې مې لاس نیولی راوستی دی چې زه نه اور ناست دي بیا اور وایي ناست دي هله ځو هله ځو بیا دې تک هغه حکمران څه شو او بله جالبه ده چې کله یو په ملګرو کې ټول ملګري یو طرف ته ځي او بل یو کس راشي هغه ته ټولو زورور شي هغه کوم ځای چې انتخاب کوي ټول به دلته ما ته وایي ښه نه ما سره خو بل کس مشاور ناست و هغه به څه ویلې موږ هغه خبرې دري صاحب کې خواته دي بوتللو والا چې ښه ساعت تېر شوم جاځي خو لږ مسله داسې وه چې لږ موسم نه و که نه چې د میاشت وروسته تللی وی ډېر به ښه شوي وو یعنې ښه ځای به په ښه موسم کې لاړو نه اوس هم ښه وخت و هغه ځایونه م ولیدل هغه ښه خاطره چې موږ ته پاتې شوله د پاکستان او د افغانستان سرحد ته لاړو بالکل د ما په یوه شي ډېر زړه وسوځېدلم چې د پاکستان پوستو ته م چې کتل ډېرې قوي جوړې کړي دي والله دا ډېره د افغانستان یو هغو خوا مخکې چې هغه یوه پوسته مې ولیدله یو دوې د بوجو جوړې وې نو داسې احساس مې وکوله چې د افغانستان پوستې ضعیفه ښکاره شول ورته اگر چې موږ خو قوي خلک یو د پاکستان باندې خو بالکل هر ځل ماته هم ورکړې ده واقعیت ده په نصف امکانات پاکستان ډېر پوخ کار کړی دی ما دا یو نظر دی چې افغانستان باید پوستې ډېرې قوي وساتي بالکل نو یو ټپه وایي که نه چې ملګرو یو بل نه زارېږئ دنیا پانی ده ارماني به پاتې شونه یا وایي چې آخر مرګی دی ارماني به پاتې شونه همدغه ده نن کیدای شي د څوک و که نه خدای دې موږ ډله دې نه نیمګړې کوي نو یعنې سبا بیا دې توقعات نشته چې څوک به وکړي دواړه به پکتیا ته ځو وشیرینه یاره دواړه به پکتیا ته ځو وشیرینه
د پکتیا وسپینې کوترې راوړه سره ګلونه د پکتیا وای ډېر ډېر مې یادېږي ښکلي ښکلي غرونه د پکتیا وسپینې کوترې راوړه سره ګلونه د پکتیا راوړه سره ګلونه د پکتیا چې لیدلې دي غرو لمنې ښکلې دي هر چا چې لیدلې دي او کور د پښتنو دی خوند کړي اتڼونه د پکتیا او کور د پښتنو دی خوند کړي اتڼونه د پکتیا ډېر ډېر مې یادېږي ښکلي ښکلي غرونه د پکتیا کله چې موږ واړو مثلا 4-5 کلونو ځکه ابتدایي مرحله د ماشومتوب ده هغه د مجلس کې مکینه دلته غټان دي سپینګیري دي مکتب کې مثلا جرأت نه ورکوي استاد معلم چې هغه شاګرد پورته شي یا درس تشریح کوي هغه که تخته سر ته پورته شي که هیڅ هم زده نه وي هغه باید تشویق شي جمیل وایي چې ویډیو ته راغلی یې مستړي مه شئ کور مودان خیر شه تاسو مستړي مه شئ نو ستونزه له کورنۍ شروع ده له همدغه اساس نه نو بیا ځوانان چې کله د موږ مکتب دورې ته ورسېږي مکتب نه فارغېږي دوی یې هماسې کم جرأته وي ډېر غټ استعدادونه لري ډېر زړور وي خو چې کله تختې سر ته پورته کېږي یا یو شی څوک ترې پوښتنه کوي دوی وار پار خطا شي بیا همداسې د پوهنتون دورې ته چې کله راشي هلته پوهنتون کې هر څه بدلیږي مګر بیا هم استاد هلته محصل ته داسې یو سترګه باندې ګوري چې ته اوس هم څه نشي کولی کنې دی له ماشومتوبه هر څه کولی شي او په دې باندې توانایي نو دا ستونزه له کورنۍ شروع ده خو باید کورنۍ دې ته غټه توجه وکړي چې له ماشومتوبه دوی ته داسې یو انګېزه ورکړي چې ته هر څه کولی شي حتی دا انګېزه ورکړي چې ته به یو وخت کې د دې وطن رهبري به کوې او ساتونکي ته باید دا ووایي چې ته به د وطن ساتونکی نو ته به حب الوطن او انسان وطن یعنی انسان دوستي وطن دوستي باید بالکل هو بالکل لکه څنګه چې حب وطن ویلی دغسې انسان سره باید ګوره د الله تعالی دا نظام چې جوړ کړ د انسان له رویه جوړ کړ هر څه د انسان لپاره جوړ کړي دي دا غرونه دا دښتې دا سهولتونه دا ټول د دوی لپاره نو ښه دا ده چې لکه حمید ورور حکمران عارف زیار پخوا خو او ښه ده حافظ الله ورور خالد چې اوس بره ده مجیب توتاخیل نور ملګري اسمت زازی موږ سره شتون نه لري قماندان صاحب اسمت دوی ښه دي او دوی ته هم کار په کار ده چې دوی باید په خپل ځان باندې کار وکړي ځکه چې اوس د دوی هغه مرحله ده چې دوی اوس ماسټران به یې دې نه وروسته ماسټري به کوي نو په ډېر غټ لوړ مرام باندې دوی باید هر چېرته وغږېدلی شي دفاع وکړلی شي د ځان د کورنۍ د وطن او په هره موضوع کې ډېر باید ډاډمن وغږېږي دا زما او تا وطن د دلته چې ما او تا ونسو غږېدلی د کامرې مخکې نو بیا به موږ او تاسو د وطن دفاع په مقابل کې هلته یو چا سره مخ کېږو یو پوښتنه کوي بیا به هلته څه وایي جالبه خو دا ده که نه چې موږ او تاسې ډیپلوماټان جوړېږو یا به قاضیان جوړېږو بیا دا یعنی دوی کار هم دا ده چې باید خبریالي وکړي زما او ستا بحث هغه نه شي حمید وایي چې ټوکې را سره دی وایي چې لږ ګپ شپ لږ ملګرو موضوع د ماشومانو یا د ځوانانو بې جرأتي په تړاو چې میخیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې ټوکه دی او ټوکه دی ټوکه به نه کوم یوه خاطره مهرباني ډېرې ښې په پوهنتون کې به چې موږ اسایمنټ کله ویله د تختې په سر باندې نو کله به چې د میخیل صاحب نوبت وه زیته به ټول نږدې په اخلاص و 15 دقیقې وخت به چې استاد ورکړله ده به 20 دقیقې پې نیوله ټولې به خپلې کیسې کولې خبره به اوس هم دغسې ده داسې خدای ویلي کارونه کوي خبره به ډېره وړه وي هم د کابل او د غزني د کوم ځای نه به پکې رایادوي سرحدونه به پکې ونیسي خبره هغه خبره ده
چې څلور طرفه یې وڅېړل سي لکه ته چېرې مستقیم په خبره باندې ورسې داسې خوند هم نه کوي لږ هغه خوره وخوره دا خوره حکمران به هم جوړ په خیر وکړي ما یو ټوکه د دې خبرې په اساس باندې له یاده ونه وځي کوم متعلم په اسلام مکتب دوره کې وو نو د بیولوژي امتحانو که سابق کې یاد شي تحریري امتحانونه ول تقریري دواړه ول نو تقریري امتحانو شاګرد چې کتلی دي او بیولوژي امتحان د هېڅ هم نه دي ویلي څه وکړي او څه ونه کړي خو شپې چې ویده کېږي مخکې لګوي مې راځه کتاب راواړم په دغه شپه به څه درس ووایم زه اخري شپه ده نو ته سبا به زه څونه درس ووایم چې استاد ته یا استاد پوښتنه وکړي او زه قناعت وړ ځوابونه ورکړم نو بیا دې ته مجبور شوي چې راځه د کتاب مخ پټومه او چې هر څه یې مې خلاص که هر ځای راغی هماغه لولم نو دا چې او دا پیشګویي کړې ده دا چې کتاب یې پټ کړی دی چې خلاصوي چې اوس د سپږې موضوع راغلی ده د سپږې موضوع راغلی ده دا نو ښه لوستلې ده فوق العاده یې لوستلې ده او دې ته یې ځان چمتو کړی ده ویل چې سبا هر څه وشو نو سبا چې استاد دنه پوښتنه کوي ویل چې درس دې ویلی ده ویل استاد دونه مې ویله چې قناعت وړ درس هم ویلی دی څه کوو ویلې ښه ویلې ته ما ته دا مایي تشریح کړه وبښئ مخکې له دې نه هغه ورته ویلي دي ویل چې ته ما ته حیواناتو کې په اصطلاح ګډ راته تشریح کړه نو ده ګډ تشریح کړی دی چې څلور پښې لري او ګډ اهلي حیوان ده خلک یې ساتي او په اصطلاح غوښه یې خوږه ده او په همدې اصطلاح باندې مخکې تللی به ویلي دا وړۍ لري مجیب د خدای ژوندی لري رانغی خو سپېښمانه ده نو چې ویښتانو ته تللی دی ویلي ویښتانو کې سپږې دي او سپږه داسې ده سپږه داسې ده سپږه داسې ده په همدا سپږه کې د تیور تشریح سوی ده استادان خو هم ډېر ماهره دي چې کتلی ده چې دې سړي خو سپږه ویلې ده په بیولوژي کې نور څه یې نه دي ویلي او ویلې ویلې ښه دې بېرته دې موضوع نه راوتلی ویلې ښه اوس راته مایي تشریح کړه نو مایي چې تشریح کړی دی ویلې دومره خو د ده پوهېده چې مایي چېرته ژوند کوي مایي خو اوبو کې ژوند کوي په وچه ژوند نه کوي او مایي ویښتان نه لري که چېرته د مایي شوغه کې په ځای ویښتان درلودل او په ویښتانو کې سپږه وله او سپږه داسې ده سپږه داسې ده سپږه داسې ده هو بیا یې سپږې ته ور جوړه کړله نو استاد هم ډېر ماهر و چې ویلې چې دې سړي خو سپږه ویلې ده او که زه دنه څومره پوښتنې وکړم دی بیا سپږې ته ځي نو اوس داسې ده چې هغه وخت کې موږ پوهنتون کې ولو او اقتصاد پوهنځی هم ویلي نو ما ځان نه پرېښوده دې ته چې استاد ووایي چې یاره ته ولې او هغه وخت کې هغه د اسایمنټ یا د سیمینار موضوع به داسې وله چې بس سم ته به ما جوړوه او هغه خپل ګروپ کې چې و هغه تشریح به ټول داسې نه چې اوس زه لافي وم ملګري که ویډیو وویني د هغې دورې ټول پوهېږي نو هغه به په ما په ځکه خلاص ول چې د ټول تشریح به ما ورکوله دوی به خالي جګېدل د چا خبر یو موضوع به معمولي دغه کړه شاید یم حکمران د ولسکومره ځان سره ګروپ کې وکړه د قمندان صاحب یو ټوکه رایاد شوله که اجازه دې زه به یې وکړم قمندان صاحب سره ګروپ کې صدیق خوستي په نوم باندې یو ټولګیوال ده او شفیق نومېږي که چین شفیق مطیع الله ورسره دا ورسره یو څه ملګري نور ول ورسره د دې خلکو سیمینار ته سمادګي نه دی نیولې چېرته کوم سیمینار کاپي پیدا کړی په دري ژبه د ویلې چې راځه د استاد نه ځان پې خلاص کړو نو قمندان صاحب چې درنو محصلینو السلام علیکم هیله د ټول ښه اوسېږئ نور جزیات به صدیق درته درکړي صدیق راجګ شو چې قدرمنو محصلینو موږ په دغه موضوع باندې سیمینار جوړ کړی باقي موضوعات به مطیع الله تشریح کړي دقه نه وځي د سټیج په سر باندې دی هم ځي ځکه هلته دري و که نور خو چیز ده نو هغه چې راغی شفیق چې راغی د مطیع الله ده لږ درس ډېر یې لای و ښه اوس او دلته موضوع دا ده چې باید باډي لنګویج هم وکړي خبرې تاثیر لاندې م ونه اوسېږي نو د مطیع الله دواړه لاسونه شاته نیولي داسې ښه دی لږ لږ څه ناسې د موضوع ښه کړې وه د اقل خبرې کوی شوی نو هغه ورته اشاره کوي قمندان صاحب یاد په خیر عصمت کریمي ورته اشاره کوي چې لږ باډي لنګویج وکړه داسې لاس ورته خوري چې دا وکړه زه لاسونه دواړه شاته نیولي موضوع هغه کوي نو کوم موضوع داسې راواخېسته دا لاس داسې راواخېسته داسې بیرته یې شاته
نو ځینې وخت داسې جالبه موضوعات راځي چې میخیل صاحب ویلې خو چې کله چې په سیمینار حاکم شولې نو بیا خو دې څه خبره نه وي نو حکمران ته ونیسه چې اوس په دې پای کې به ته ستړی مشې خو دې ډېرې واورېدې مننه درجانه. اول خو سلامونه د چلن ټولو لیدونکو ته خاطرات او تیر یادونه څوک شته څوک نشته خو بس ټول که زاهد صاحب ځای خالي ده قومندان صاحب ځای خالي ده ټول د ژوندي او د خبره سیمینار پورې راغله نو هغه که فکر دی یو ورځ سیمینار و خو موږ میخیل صاحب ماشاءالله د کوالټیو د کمالونو ډک دی دا سپکې موضوع اورېدلې ځکه سیمینار نو زه یو سیمینار اساس ما درلوده تر څو هغه سیمینار کې زه د میخیل صاحب په ګروپ کې وم نو هغه که فکر دی ډېر چې یو ورځ وخت موږ درلوده چې په یو ورځ کې چمتو کې سیمینار خو موږ لږ ناغېړي کړې وه ځکه موضوع ته مخکې را کړې وه خو موږ دومره هغه ورباندې نه و کړی چې دومره زر به سیمینار کوي وکړې سو سهار راغی وی را روانې سبا ته زما سیمینار ده باید توضیح کړم نو میخیل صاحب کور د ودان یو زما زازه دی سیمینار چمتو کړو ما ته یو برخه را کړې وی دا برخه باندې ته کار وکړه نو کله څنګه چې راننوتلم اوس ما ورته ویل چې سیمینار مې زه خو نه شم کولی زه خو آماده نه یم وی ښه ته چل به وکړې ته وی اوس کوې نو اوس کار کړم ته ته را سره ګروپ کې نو بس کور دی استاد یم کور ودانې بس دومره تغییر را باندې تاکید را باندې ونه کړلو خو موضوع تېره شوله بس نور میخیل ځان سره پوه کړم میخیل ته پوهېږي کار دې پوهېږي صاحب رښتیا هم د ډېرو کوالټیونو ډک دی د شک پوهنتون همسنبی خو حمید جان سره ناست دی ډېر زیات خاطرات وایي خو ځکه زموږ پوهنتون کې ماشاءالله زموږ سیم کې نو میخیل صاحب یو نمونه ده لنډه به درته ووایم کور دې ودان خیر اوسې اصلي د حکمران خبره بیا مغزې ته راځي چې موږ ولې دا ځوانان داسې پاتې دي چې هغه مثلا جرات نه کوي نو همدغه ځینه اوس د تاسو همدغه وخت ده چې هم د پوهنتون کې هم جرات پیدا کړئ او هم د غږېدا وړتیا پیدا شي همدغلته شته ده هر څه شته ده خو موږ کار نه کوو دا احساس کوو چې موږ به دې ځای کې غلط شو موږ به هېڅوک تکمیل نه دي داسې رهبران چې سټیج په سر باندې درېږي ډېر غلطیانو نه هغه ډک دي نو هېڅکله دا هغه مه کوئ ځکه تاسو جرات همداسې نه ختمیږي او موږ ته دا پکار دی راتلونکي نسل لپاره چې خپلو ماشومانو ته دا انګېزه ورکړو او دا هغه ورکړو چې هېڅکله ونه ویرېږي د کمرې څخه او د خبرو څخه د سټیج ته چې کله پورته کېږي نو نور ملګري به څه قصې وکړي حافظه ته کومه خاطره کوم ټوکه د چکر په هکله کوم څه ویل غواړې مننه ورورجانه نو ټوکې خو مې والا نه دي زده نو څه به درته ووایم یو شعر به درته ووایم وایي د جیب نه خوار یو خو د زړه نه باچاهان یو پیره له جیب نه خوار یو خو د زړه نه باچاهان یو پیره تشې شمړې څکو خو غزل یې د شرابو وایي کور دې ودان حافظ جان بس دا یو بیت ویلې نړۍ مننه دري صاحب لکه څنګه چې د وخت د کمه او بېرته د تګ بالکل دغه لرو نو په دې اخر کې به موږ ته څه ووایې لکه ساره باندې ګران یې وای انسانه څومره خوږ لکه انسان یې وای انسانه ژوند وژل ژوند اخیستل ستا دنده نه ده په خدای ورکو کې روان یې وای انسانه ماشاءالله یو بیت بل مو نو فکر هیله د انساني ارزښتونو تقایم شو انساني ارزښتونو ته لومړیتوب کور ودان د یو امن افغانستان په هیله کور ودان عارف صاحب تاسو خاص ویل نه لرم فقط دا به ووایم چې چیرې مو زړه وغوښتل څه مو زړه وغوښتل یوازې انسانیت ته په احترام قایل سئ نور هغه څه مو چې زړه غواړي هغه وکړئ دوه ورځې دنیا ده تېرېږي ښه یې تېره کړي بل چې ازادي مسل ازادي مسل به وایي آزاد او خوشحاله ګرځئ کور دې ودان خیر اوسي امین صاحب ته نو ویل خو ډېر دي زه به همدغسې عمومي یو نظر ووایم مهرباني د چکر نه خو جدا خوند واخیستلم خو داسې یو دعا به کوو چې الله تعالی د په افغانستان کې سوله راولي او د دولت نه دا هیله کوو چې د نوي نسل ځوانانو ته ډېر توجه وکړي خصوصا د موږ خپل وردګ ځوانان چې دي ډېر په هدفي وژنو کې ووژل شول او د جنګو کې شهیدان شول هغه که د طالب په نامه باندې دي که د دولت په نامه باندې دي ټول افغانان یو
بس خدای دې امن راولي شورا حکمران ولي صاحب ډېر وخت مو کم ده بس پیغام لري بیخي سید وخت هم کم ده زه خاص پیغام نه لرم خو یوازې چې د خوست راغلم خو زیات راځم خو د سرحدونو باندې چې وګرم ډېر سخت هغه خواشینه شوم نو ډېر ناهیلې شوم د خلکو د هیله چې راتلونکي لپاره دا حل شي دا حل شي بالکل وخت کم ده نو تاسو ټول نه مننه بیرته تاګ لرو او روان یاستو تر بیا موږ او تاسو د الله مل شي نړۍ مننه لشي منګل راته یادېږي د غرو لمنو کې اوسېږي ضرور به د اشنا د کلي خواته ځو دواړه به پکتیا ته ځو و شیرینه یاره او دواړه به پکتیا ته ځو و شیرینه یاره د شنو نخترو او د جګو غرو ښکلا ته ځو دواړه به پکتیا ته ځو و شیرینه یاره دواړه به پکتیا ته ځو